قدرمن هیوادوالو د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قل اردو اړوند د کشف استخباراتو مسؤلینو په ختیځ زون کې کشفي عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 4 او یا میل سپکې او درنې اسلحې سلګونه پیره مهمات او نظامی تجهیزات نیولې دي. په یاد اسلحو کې ځینې اسلحې د پاکستان څخه افغانستان ته د ورانکارۍ په موخه انتقالېدلې چې یادو ځواکونو ترلاسه کړي دي چې نن عملا د کشفي مسؤلینو له طرف نه د سب کمیسیون مسؤلینو ته تسلیم شوې. هر خدمت کې د اسلام کړی دی د هیواد که پرمختګ ته مو اقدام کړی دی د هیواد که پرمختګ ته مو اقدام کړی دی. زمونږ فوز کلکه دفاع له سرحدونو کوي زمونږ فوز کلکه دفاع له سرحدونو کوي ښه په نرایي ځواب د هر بدنام کړی دی د هیواد که پرمختګ ته مو اقدام کړی